اوکې بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نننی لیکچر ته او په دغه لیکچر کې موږ خبرې کوو په ډیسک اپریټینګ سیسټم یعنی ډاس. صحیح شوه؟ په د باندې ان شاء الله چې خبرې وکړو. ډاس یا ډیسک کوم چې ډاس دی که نه دا د څه شي لنډیز دی؟ ډیسک اپریټینګ سیسټم. It was actually it is a non-graphical operating system that was commonly used in the early days of the personal computing. که موږ تاسو د کمپیوټر تاریخچې ته لاړ شو، دا کمپیوټر په اول سره کې پرسنل کمپیوټر نه و، موږ سره شنو یو شخصي کمپیوټر نه و چې هر شخص دغسې یو لیپټاپ یا ډیسکټاپ ولري او کور کې ځان سره وساتي او استعمال دی کړي. هغه وخت کې موږ سره لوی کمپیوټرې وي او هغه لوی کمپیوټر ته به ټرمینل پرتې وي، چې پرتې وي او د ټرمینل په ترو باندې به تا هغه اکسس کوو. یعنی 1990 کلونو کې چې کوم وایي د هغه یونیورسټي شاګرد به ډېر زیات خوشبخته و چې د کوڅې په هغه سر کې به یو کمپیوټر و او ده به ورته ټرمینل درلوده. موږ هر یو سره لیپټاپ کمپیوټر شته نه. نو دغه کوم چې ډیسک اپریټینګ سیسټم دی وایي دا یو نن ګرافیکل اپریټینګ سیسټم دی، یعنی ګرافیک نه لري، ښکلا نه لري. دا تاسو ته چې اوس څه ښکاري دا ښکلا لري که نه لري؟ ګوره تاسو دلته راشئ دې ډیسکټاپ ته دا ښکلا لري، ایوریثینګ اور آیکنې دي که نه. او ډیسکټاپ میتافور دی، موږ سره رایټ کلیک کوو، هر څه په رایټ کلیک باندې کېږي. یعنی یو هغه شخص چې بیخي ایکسپرټ نه وي په دې کې، یعنی پروفیشنل شخص نه وي، مسلکي شخص نه وي، هم کولی شي چې دا اپریټینګ سیسټم د څنګه کړي استفاده کړي. دا اوس چې کوم موږ او تاسو سره وینډوز 10 ده یا وینډوز 8 ده. خو کوم چې ډاس و هغه څنګه و؟ نن ګرافیکل و، یعنی ښکلا یې نه درلودله، هر څه به تا په کمانډ په ترو کول. او دغه ډیسک اپریټینګ سیسټم چې و که نه وایي دا هغه انیشل حالت چې په اول وختو کې چې کله پرسنل کمپیوټر یې راووتلی دا دغه لومړنی اپریټینګ سیسټم و چې په هغه وخت کې ورته را جوړ شو. صحیح ده؟ It was developed by Microsoft. The most popular version of DOS was MS-DOS. دغه DOS یا MS-DOS د DOS مشهور ورژن چې دی MS-DOS دی، یعنی مایکروسافټ هغه DOS چې مایکروسافټ جوړ کړی دی. او دا د 1980 او 1990 کلونو په منځ کې چې کوم دی دغه 12 لسیزو کې دا ډېر زیات استعمالېدونکی اپریټینګ سیسټم و. د چا دپاره؟ د IBM کمپیټیبل. څه معنا ده؟ IBM هغه وخت یو کمپنۍ وه، انټرنیشنل بزنس مشین. که د تاریخچه تاسو وګورئ دا یو وخت کې ډېر ټاپ کمپنۍ وه په کمپیوټر کې، ښه چې کې د کمپیوټر په تولید کې، یعنې ډېر زیات سوپر کمپیوټر هم د تولیدول، مین فریم کمپیوټر هم ډېر قوي کمپنۍ وه. او نه هغه پروسیسر چې اوس تولیدوي هغه انټل دی، هغه بېله کمپنۍ ده مکمله. نو دا دغه IBM کمپنۍ چې کوم وه دا به پرسنل کمپیوټر یې جوړولې. نو دغه پرسنل کمپیوټر دپاره بیا مایکروسافټ کمپنۍ راپاڅېده او څه شی ولې ولیکل؟ لومړنی اپریټینګ سیسټم یې ولې ولیکل چې هغه څه نومېدو؟ MS-DOS. او MS-DOS خپله په 1980 کال کې لومړي ځل لپاره چې را بازار ته راووت. صحیح ده؟ د DOS څو مشکلات درلود. یو دا چې سنګل یوزر اپریټینګ سیسټم و، څه شی؟ ایټ ټایم یو یوزر دا کولی شي چې استعمال کړي. بل سنګل ټاسکینګ اپریټینګ سیسټم و، څه شی و؟ یو پروګرام په یو وخت کې یو وظیفه نه کېدله. اوس موږ ملټي ټاسکینګ ما همدا اوس دستي پاور پوینټ هم خلاص کړی دی، ریکارډ هم کېږي، یو بل کار هم کولی شم زه خلاص کړم. ملټي ټاسکینګ دی. A type of operating system in which only one user can work at a time is called single user operating system. هغه اپریټینګ سیسټم چې په یو وخت کې په یو یوزر کار کولی شي هغې ته څه شی وایي؟ سنګل یوزر. او چې په یو وخت کې یو یوزر کار کولی شي خو یو کار کولی شي هغې ته به سنګل ټاسکینګ وایي. DOS provide a basic set of commands that allow users to navigate the file system, run programs and perform various tasks using text-based commands. ګوره DOS چې به دا ټول کارونه کول په څه به کول؟ په کمانډ باندې. که تا به یو فایل نه بل فایل ته تلې، که تا به یو فایل را خلاصوم، که یو فایل کې به د څه لیکلم، دا هر څه به تا په د کمانډ په ترو کول. نو یو هاف ټو میمورایز آل کمانډز. ټول کمانډونه به تا باید زده کړی وي. نو هر شخص دا نشي زده کوي، دا ورته سخته وه. البته انیشل وختونه دغه وخت کې دا هم ډېر غټ کار. صحیح شوه؟ اوس موږ سره ډاسک اپریټینګ سیسټم بیخي څوک نه استعمالوي او مایکروسافټ کمپنۍ هم هغه نور بازار ته نه وړاندې کوي. ګوره داسې یو وخت یې ښه، ګوره اوس وینډوز 7 چلېږي په بازار کې که نه، خلک یې انسټالوي. خو د هره کمپنۍ چې دا یو وخت پورې یو سیز په بازار کې پرېږدي بیا هغه وخت وروسته بیا وایي موږ د ده سپورټ نور نه کوو. چې نه کوو
اوس ګوره وینډوز 10 هم شته که نه وینډوز 11 هم شته څوک وینډوز 11 کاروي څوک وینډوز 10 کاروي خو لا 10 خو تقریبا دومره وخت نه دی شوی 2014 یا 15 کې راغلی ده مایکروسافټ وایي هغه هم کاروي دا هم کاروي مشکل نشته خو که پر ایگزامپل یو 15 کاله تېر شي له هغه وروسته بیا مایکروسافټ څه وایي مایکروسافټ وایي د ده نه وروسته که څوک وینډوز 10 کاروي او هغه د کمپیوټر ته هر څه مشکل پیښ شو زه یې ذمهوار نه یم ځکه د ده وروسته زه نور د سپورټ نه کوم زه د ده پرله پسې هغه اپډیټ نه ریلیز کوم دا اپډیټ ولې ریلیز کېږي د یو ځای کې ولنربلټي مشکلي د هغې دپاره اپډیټ هغې بیا نور اپډیټ د هغې دپاره بندوي نو ډیسک اپریټنګ سیسټم دپاره هر څه بند شوي د هغه څوک بیخي اوس نه کاروي خو د ډیسک اپریټنګ سیسټم یو نوعه اوس هم زموږ تاسو سره په کمپیوټر کې شته چې هغې ته موږ وایو CMD یعنې کمانډ پرامپټ CMD هم یو کمانډ لاین انټرپریټر اپلیکیشن دی یعنې په ده کې موږ دا کمانډ کاروو او هغه موږ ته پرې یو کار اجرا کوي دغه ګوره د ډاز اپریټنګ سیسټم ټول کمانډونه په CMD کې سپورټ دي خو CMD خپل هم ځینې نور کمانډونه هم انهانس نوي کمانډونه پکې هم شته چې هغه ډاز په وخت کې لا وجود نه درلودل It allows user to interact with the operating system through commands to perform various tasks such as managing file and directories, troubleshooting issues, and executing scripts. یعنی تاسو کولی شئ د ده په ترو باندې مختلف کارونه وکړئ فایلونه منیج کړئ ډایرکټریونه منیج کړئ ټربل شوټینګ کې ډېر زیات اهم سټپ لري ښه چې شی CMD په ټربل شوټینګ کې ډېر زیات اهمیت لري او ته کولی شئ په ده باندې سکرپټ هم رن کړئ موږ دې ته باندې سکرپټ هم رن کولی شو تاسو غواړئ CMD اکسس کوئ نو راشئ په سرچ کې چې څه ولیکئ CMD او انټر یې کوئ تاسو ته به څه راخلاص شي کمان پرامپټ دې کې ښکلا شته نه آیکن یې کمه دي هېڅ هم نشته پکې نو دې کې به هر څه ته به څه کوئ په کمانډ پرامپټ باندې مشکل خو نه تر دې پورې هر کله چې موږ او تاسو غواړو د یو کمپیوټر سره انټراکشن وکړو که نه کوم چې موږ تاسو سره پرسونل کمپیوټرز دي د سره انټراکشن کوو انټراکشن دا معنی ګوره زه برخورد خبرې اترې کول ورسره دې کمپیوټر باندې زه راشکل کوم اکچولی دا زه د کمپیوټر سره خبرې کوم نه که بل څه کوم دلته زه کمانډ ورکوم زما کمانډ اکسپټ کوي نو دا موږ د دوو لارو نه کولی شو دغه انټرفیس به یا موږ سره GUI ښکلا به لري او یا به CLI یعنې یا به ګرافیکل یوزر انټرفیس یا به کمانډ لاین انټرفیس وي چې کوم CLI دی ده کې به ټول کمانډ کاروي او هر څه به د کمانډ په بیس باندې کې ته مجبور چې ټول کمانډونه زده کړي خو کوم چې GUI دی هغه کې هر څه په ماوس دی په بټنز دی په کلیک دی په ډریګ اینډ ډراپ دی هر څه آیکن یې نشته GUI کې آیکن نشته CLI کې نشته GUI کې آیکن د ډیسکټاپ میتافور دی صحیح شه هر څه ښکلایي بڼه لري اوس بوک دلته خو ډاس اپریټنګ سیسټم ختم دی خو موږ نه وایو خو صرف موږ د CMD کمانډونه وایو صحیح ده اوس ولې موږ CMD زده کوو څه کوو ولې موږ CMD زده کوو نمبر 1 quicker and easy troubleshooting شی یعنی د CMD په ترو باندې موږ او تاسو ټربل شوټ ډېر په اسانۍ کوی شو څه کوی شو په اسانۍ کوی شو او ډېر زیات تیز هم کوی شو بل د GUI نه دا پاورفل دی ځینې داسې ځایونه راځي چې هلته GUI لیمیټیشن لري خو د باندې بیا کوم محدودیت لا نه وي نو هلته بیا موږ مجبور یو چې CMD ته لاړ شو انشاءالله ورپسې یو لیکچر وروسته موږ وینډوز ریکوري انوایرمنټ ته ځو هلته موږ هېڅ هم نشو کولی خو موږ ته کمانډ پرامپټ راکوي د هغې لارې موږ مختلف ټربل شوټینګ کوی شو یعنې په ټربل شوټینګ کې دا موږ سره ډېر زیات اهم دی efficient file management د موږ فایلونه منیج کوی شو بل CMD چې دی used by professional so you will look like a professional man and a professional person CMD خو عادي خلک نشي استعمالولی نه څوک به استعمالوي هغه پروفیشنل خلک ته به یو مسلکي شخص ښکاره کوي used for batch scripting and automation د باندې مشکل تاسو وروسته پېښ شي د باندې موږ batch scripting کوی شو automation پې کوی شو او being familiar with it will help you in the future while accessing routers and switches in CLI mode or using Windows Server in core mode or using a different distribution of Linux like Kali Linux موږ سره چې تاسو کله د CMD سره اشنا شئ که نه ګټه درته راتلونکي کې څه کوي یعنې دغه بره کارونه که تاسو وکړل دا خو الریډي په CMD کې شته پاورفل دی لیمیټیشن پې دومره نشته ټربل شوټینګ پې ښه کوی شي ته به مسلکي شخص ښکاره شي خو راتلونکي لپاره به څنګه کار وشي یعنې که ته چېرته د CMD د کمانډونو سره د اوس نه اشنا شوې راتلونکي کې به ته څه ګټه وکړي خبرې
ډېر زیات ګټه ورته کوي. نمبر 1 سبا که ته چېرته په نیټورک کې راوټر سویچز هند فایروال چې کوم دي د دغه ډیوایسونو سیټ اپ ته اکسس کوي هغه ټول په CMD په کمانډ پرومپټ باندې دي چې دی یعنې هر څه به ته په کمانډ باندې کوي. لږه شو به یې درته وکړم څنګه مو خوښه ده چې ذهن ته به دا خبره ولولي. یو سافټویر دی هغې ته وایو موږ پیکټ ریسر. په دې باندې موږ خپل دغه کوو ټیسټینګ کوو پریکټس کوو. بوک سره ریل راوټر اینډ سویچز نه وي بوک په دې کې کمپیوټر راوټر سویچونه هر څه لرو. صحیح ده. نو ګوره زه دلته راخلم دا موږ سره یو راوټر دی. صحیح ده. دا موږ سره شو یو راوټر او زه د راوټر سیټ اپ ته ورننوځم. هر کله چې زه د راوټر سیټ اپ ته ورننوځم تاسو به انشاءالله بیا دې ته وروسته نیټورک کې دا ووایي چې دې ته موږ څنګه ورننوځو. نو ګوره دلته سټور ما څه څه دی تاسو چې ته کله راوټر یا سویچ ته کنفیګریشن کوي یا ایسې فایروال یا بل کوم فایروال سیټ اپ ته اکسس کوي نو ته به هلته کار په څه شي کوي په کمانډز باندې. نو د آی ټي والا خو باید د تورې پردې سره مینه وکړي له زړه نه مینه باید ورسره وکړي اشنا نه ځکه دته که زړه ته یعنې تاسو وروسته که CCNA کوئ راوټینګ اینډ سویچینګ کې CCNP کوئ او ایون که CCI کوئ او که CCNA سیکیورټي کوئ نو ستاسو به سر او کار همدغه څیز سره وي. نو ته چې څومره او دې کې یو کمال دا د دې سره څومره کار کوي هغونه به ته ټربل شوټ په اسانه تیزۍ سره کولی شي. صحیح ده. نو دې سره تاسو خلاصۍ نشته ورور دا به تاسو زده کوئ چې هر رقم شي. صحیح ده. مشکل خو نه تر دې پورې. بل مې څه وویله په راتلونکي کې تاسو غواړئ د لینکس مختلف ډسټریبیوشن تاسو غواړئ په هغه باندې کار وکړئ. لکه فور ایگزامپل خلک یې کالي لینکس ډېر زیات خوښوي که نه یا اوبنټو یا ریډ هیټ لینکس. صحیح شوه چې هر یو تاسو استعمالوئ نو دغه ټول بیس دی په څه باندې په کمانډونو باندې په کمانډز باندې بیس دي. او تاسو پوهېږئ داسې خلکو کې مفکوره دي چې کالي لینکس د هیکینګ دپاره ډېر استعمالېږي. البته د هیکینګ دپاره ټول لري خو دا د څه شي دپاره استعمالېږي یوازې د هیکینګ دپاره نه استعمالېږي. دا د نیټورک پینیټریشن اینډ ټیسټینګ اینډ فایندینګ ولنریبلیټي دپاره پکارېږي. زما خپل نیټورک دی زه غواړم د دې خامیانې معلومې کړم زه یې په خپله معلوموم چې بیا خامیانې ټپ کړم خپل نیټورک په خپله ټیسټ کوم او ګورم چې څه رقم دی. نو هغې دپاره موږ دا کالي لینکس ټول استعمالوو. اوس دا ګرافیک لري ته وګوره ښه ښایسته ګرافیک لري هر څه لري خو د ده په ګرافیک کې صرف د تشه ښکلا پرته ده. که د هغه ټولز دي استعمالي هغه ټولز ټول بیا په کمانډز باندې دي. دلته که چېرته زه راشم او دلته کلیک وکړم او آل اپلیکیشن ته راشم دا ټول ګوره دا ټول داسې ټولز دي که نه چې تیار بلټن ټول دي ښه یعنې د اټیکس دپاره رقم په رقم اټیکس دپاره ټولز دي. بس تا ته اړتیا صرف دومره ده چې ته صرف ځان پوه کړي او دیز نه پې اټیک ترسره کړي. خو د هر یو ټول باندې چې ته کلیک کوې دا به تا ته کمانډ خلاصېږي. روجانه اف فینګ کوي اف اسټیټ کوي لاندې ګوره آی فایند کوي هر یو ټول چې ته استعمال فور ایگزامپل آی فایند باندې ته کلیک وکړه نو تا ته به اوس څه شی ته مجبوره یې چې دې دپاره ته اوس کمانډ زده کړي او هغه کمانډ ټولز در خلاص شو خو ټولز خو په ګرافیک کې نشته. د کالي لینکس چې څه ټولز ته زده کوي صحیح د کالي لینکس ګرافیک لري خو ګرافیک نه هېڅ هم نه کېږي ټول ټولز یې د دې ټرمینل نه کېږي او ټرمینل چلیږي په کمانډونو باندې. نو زه داسې نه وایم چې ته تا داسې بوږده وایي چې تاسو د CMD کمانډونه زده کړل ګواکې ته به هیکر شي او یا به تا ته کالي لینکس خپله زده شي خو لاره ته برابرېږي چې دغه ځای نه شروع ونه کړې هلته نشي رسېدی. یعنې دغه کمانډونه ستا زده یي درته ته یو لاره برابروي ته به هغه سره اشنا یې هلته. صحیح شوه. فور ایگزامپل موږ هلته چې کوم موږ سره یو کمانډ و نه په CMD کې موږ سره یو کمانډ و چې موږ به غوښتل خپل IP اډرس او شیان معلوم کړو IP کنفیګ وکړه نه دلته هماغه کمانډ دی صرف F کنفیګ دی. څه دی F کنفیګ د P په ځای صرف F دی. نور ډېر داسې کمانډونه شته چې سیم ټو سیم دي یا یو حرف سره چینج دی. نو بله ګټه به تاسو دا وکړئ CMD زده کړه چې د کالي لینکس او یا د لینکس د نور ډسټریبیوشن چې کوم دی د هغې استعمال به تاسو سره اسانه شي. یو بله ګټه درته ووایم
چې تاسو CMD هغه باندې پوه شئ نه چې مینه سره او نو هغه دا دی چې موږ تاسو دا وینډوز 10 یا وینډوز 7 یا 8.1 دې ته به عموما کلاینټ اپریټینګ سیسټم وایي چې شي کلاینټ بیا یې تاسو یو اپریټینګ سیسټم پیژنئ هغه ته سرور اپریټینګ سیسټم وایي چې هغه سرور یو خدمات وړاندې کوي که نه دغه سرور اپریټینګ سیسټم چې دی که نه عمر خانه دا موږ په دوه موډو کې را انسټالوی شي په څو کې دوه یو ته موږ وایو څه شی ډیسکټاپ ایکسپیرینس څه شی او بل ته موږ څه وایو کور نو دلته ما شاید دلته لیکلی مې چې کله تاسو غواړئ که نه وینډوز سرور په کور موډ کې را انسټال کړئ هلته ګوره ډیسکټاپ ایکسپیرینس کله چې تاسو را انسټالوئ نو سرور به داسې وینډوز سرور به وي او ګرافیک به لري لکه دا وینډوز 10 تو دې زه درته را سټارټ کوم صحیح ده وینډوز سرور به را سټارټ کوم لږ به چیک هم کوي چې څنګه سیز دي کوم ځای کې سرور دا دی یس نو دا به ښکلا لري ډیسکټاپ ایکسپیرینس کې مې را انسټال کړی ده خو که کله تاسو دا په کور موډ کې را انسټال کړئ هلته بیا هر څیز په کمانډ دی خو بیا ګټه هم لري اوس دا تاسو اوس نه وایم دا تاسو وروسته بیا وایي چې زه کله وینډوز سرور په کور موډ کې انسټال کوم نو هر څه په کمانډ چې بیا ماته ګټه څه شي دا اوس ما سره څه دی سرور دی ښه وینډوز سرور 2019 ده کوم سرور دی ګوره د دې سرور منیجر ته زه راځم تاسو ته ما بل ورځ وویل که نه که خیر مو کړي تاسو ته مو ویل چې موږ دوه ډوله یوزر اکاونټ لرو که نه او یوزر پروفایل لرو یو رومینګ دی او بل کوم یوزر دی لوکل دی لوکل چې په لوکل کې جوړېږي او رومینګ چې په سرور کې جوړېږي هر ځای ته جوړېږي تاسو ته چې هغه به یو سرور دی هغې ته وایي ADDS اکټیو ډایرکټري ډومین سرور هغه دلته دی ګوره ټولز ته راځم دلته وګورئ اکټیو ډایرکټري ډومین اکټیو ډایرکټري یوزرز اینډ کمپیوټرز ته به زه راشم ADDS ته ګوره دې کې ما سره دلته زه کولی شم یوزران جوړ کړم څه جوړ کړم رایټ کلیک کوم دلته زه یوزران جوړوم او دلته چې ما کوم یوزر جوړ کړو ټول هغه کمپیوټر چې د سرور سره کنیکټ شو अब هلته به لاګین کیدی شي نو د ده خبرې تاسو چې کله MCC کوئ ټول MCC بس په همدې ځای باندې راڅرخي او همدغه یو سرور منیجر چې تاسو زده کړو د ډیشبورډ دیز نه هر څه پالیسي او هر څه ایوریثینګ از هیر نو اوس دا سرور دی وینډوز 2019 دی خو په کم موډ کې دی په ډیسکټاپ خو که چېرته تا په کور کې را انسټال کړو نو بیا بیا به هر څه ته د کمانډ په ترو کوي بیا به داسې نه دا ښکلا به بیا ونه لري نو تاسو خو وینډوز 10 انسټالیشن طریقه زده کړې که نه اوس ګوره کله چې تاسو وینډوز سرور را انسټالوئ لیټس پورا پریکټس وینډوز سرور دا ماته یار ISO image اټچ کړی دی USB مې پلګ کړی دی د سرور دا به م زده کوي اوس به د وینډوز سرور 2019 انسټالیشن طریقه م زده کوي USB مې پلګ کړې ده او کمپیوټر مې چالان کو F12 توکمه مې ووهله او د هغې راجیګ کو USB راجیګه کړله او اوس به انسټالیشن د وینډوز سرور 2019 راشي صرف نور هماغه خبره ده هماغسې یو پارټیشن وکړي هماغسې به خپل سی ډرایو انتخاب کړي فارمیټ به کړي نیکسټ به کړي وینډوز هماغسې انسټالېږي صرف یو ځای کې چې صرف چینجز دی هغه ځای کې د چینجز ښایم چې دغه ځای کې صرف ډیسکټاپ او کور کې د چینجز ښایم چې په وینډوز 10 کې دا خبره نه لري چې ډیسکټاپ ایکسپیرینس کور دا څه معنی لري وینډوز 10 کې دا خبره نشته صرف په سرور کې دا خبره شته نو که چېرې تاسو د کمانډونو سره اشنا اوسئ اوس نه د توره پرده کې د کمانډونو سره مزړه تنګ نه شي نو دغه شیانو کې به تاسو ته وروسته هېڅ مشکلات ونه اوسي نو نور انسټالیشن باندې تاسو انشاءالله پوهېږئ نه ښه نو ګورئ چې کله اپریټینګ سیسټم را لوډ شي صرف تاسو زما دا ځای ښودل دا خو هلته یې م ورکول چې ارکیټیکچر 4 خو دلته وګورئ وینډوز سرور 2019 سټانډرډ کور ګوره ایډیشن سټانډرډ دی خو په کوم موډ کې کور موډ کې ګوره کور څه لیکلی دی بیا لاندې وګوره وینډوز سرور 2019 سټانډرډ دی خو په کوم موډ کې ډیسکټاپ ایکسپیرینس دا ستاسو دپاره راتلونکي یو څه شوی یو ټربل شوټینګ تاسو خلاص شوی چې کله وینډوز سرور یې را انسټالولی 17 نه وینډوز سرور 2019 نو په ډیسکټاپ ایکسپیرینس کې به انسټالوي صحیح شو اوس دلته ګوره بل وینډوز سرور 2019 ده خو سټانډرډ نه ده ایډیشن یې ډیټا سنټر دی ډیټا سنټر ځان ته بیل ایډیشن دی که نه دا سرور خبرې دغه ته نه کوم خو ډیټا سنټر کې به ډېر آپشن وي خو ګوره په کوم موډ کې
کور کې به لاندې هم ایډیشن ډیټا سنټر دی خو موډ یې څه دی ډیسکټاپ ایکسپیرینس نو که ته سټانډرډ ایډیشن دا انسټال یو کړې ډیټا سنټر خو که غواړې چې ښکلا ولري دواړه به ته په ډیسکټاپ ایکسپیرینس او که چېرته ته غواړې چې توره پرده دې ویني بیا کور موډ کې نو صرف تاسو مې دا ښودل چې دا کور موډ کې چې کله تا را انسټال کړو کله یې را انسټال کړې بیا به ښه خوند درکړي صحیح شوه خو د هغې بیا ځان ته خپل کمانډونه داسې نه چې بیا د CMD کمانډونه صرف نه ختئ صحیح ده همدومره انټروډکشن به بس وي اوس به CMD سره څه نه څه شوق پیدا شوی زه وایم زه بیا نو زموږ یوټیوب باندې تقریبا 40 نه هم زیات ویډیوګانې پرتې دي بیا یې لږ چک کړئ ورسره صحیح ده اوکې ښه نو CMD خو تاسو ډېره ښه زده کړې ده انشاءالله ښه پارټ اف ا کمانډ موږ چې CMD کې هر څه کار په څه کېږي په کمانډونو کېږي اوس موږ چې کله په CMD کې یو کمانډ لیکو هر کمانډ یو څو برخې لري چې اول قاری صاحب ګوله دا خبره ده چې کمانډ نوم مهم دی څه دی د کمانډ نوم مهم دی دا د کمانډ نوم موږ د CMD ته دا وایو چې کوم کمانډ زه غواړم تا نه استعمال کړم ځکه کاپي کوي د کاپي کار کوي موو به مووینګ کوي ډیلیټ یو شی ډیلیټ زه خو ورته مشخص کوم که نه چې کوم زه غواړم ستا کوم خدمت استعمال کوم نو سپیسیفای د نیم اف د کمانډ دیټ یو آر ټراینګ ټو یوز ته به ورته اول کمانډ مشخص کوي بیا ورپسې نو پرامیټر دی څه شی دی پرامیټر د ویلیو اور آرګومنټ دیټ هاف ټو بی پاسډ ټو د کمانډ د کمانډ نوم دی ولیکه ډېر زیات ته خلاص کوم د دې کمانډ نوم پسې چې اخوا هر څه دا ټول پرامیټر دی هر څه زموږ اوس هېڅ کار نشته د کمانډ نوم نه علاوه چې اخوا هر څه ټول پرامیټر دی everything that is passed to the command هر هغه څه چې موږ کمانډ ته لیږو دا څه دی دا پرامیټر دی ولو که هغه د یو فولډر نوم وي او که یو سویچ وي فکر دې شته که هغه هر څه وي خو بیا سویچ ځان ته په همدې پرامیټر کې چې د کمانډ نوم پسې موږ هر څه لیږو دا پرامیټر دی په دې پرامیټر کې به یو خاص څیز دی چې هغې ته موږ سویچ وایو یا ورته موږ اپشن هم وایو دوی نوم یې څه دی اپشن اسمبل ګوره دا یو خاصه نښه ده خیال دې شته هلته ویل چې هره ویلیو ده نو ویلیو کې خو هر څیز راځي که نه دلته څه وایي اسمبل used in conjunction with command which instruct the command to carry out specific function دا یو خاصه نښه ده چې کوم د دې کمانډ سره موږ یو ځای استعمالو او دا ورته ښایو چې په ده ورته موږ وایو چې دا کمانډ خاص کار وکړي یعنې په اسانۍ درته داسې وایم د کمانډ نوم پسې چې هر څه دی دا ټول پرامیټر دی په دې پرامیټر کې به یو خاص چیز دی چې هغې ته موږ وایو سویچ او سویچ موږ د دې لپاره استعمالوو چې د کمانډ د بیهیویر ټول چینج کړي چې شی وکړي چینج کړي مشکل خو نه تر دې پورې ښه د بل صفحې ته چې لاړ شو که نه بل سلایډ ته انشاءالله بیا به بیخي خبره ښکاره شي اوس وایي پرامیټر اور آرګومنټ او دې خوا وایي سویچ اور آپشن ګوره پرامیټر او آرګومنټ یو خبره ده او سویچ او آپشن یو خبره ده اوس د دواړو ترمنځ فرق زه درته په ساده پښتو کې وایم ښه ساده پښتو کې انګلیسي نه تېرېږم د کمانډ په نوم پسې چې د هر څه ور واچو دا پرامیټر دی صحیح شوه دا پرامیټر دا ټول پرامیټر شو یا ارګومنټ شو یا ویلیو شو بل نوم پیدا شو خو په دې پرامیټر په منځ کې یو خاص څیز دی چې هغې ته موږ وایو سویچ څه شی یا ورته وایو موږ آپشن دا ارګومنټ چې دا یعنې ګوره دا سویچ چې دا خپله د پرامیټر یو برخه ده اوس هر پرامیټر خو سویچ نشي کېدی که نه ځکه سویچ موږ عموما څه شی وایو سویچ موږ سره یا په سلش باندې ښودل کېږي او یا په هایپن علامې باندې ښودل کېږي او سویچ د څه لپاره استعمالېږي ویلیو دا پرامیټر موږ هسې دی یو ویلیو دی چې پاس کوو خو دا سویچ بیا هغه پرامیټر دی فکر دې شته سویچ هغه پرامیټر دی چې د مکمل د دې کمانډ هغه بیهیویر مکمل ټول چینجوي څه کوي دلته مې ګوره ښه فرق ورته ښودلی دی کاپي کمانډ دی که نه دی دا د کمانډ نوم دی ځکه موو بیل کمانډ دی ډیلیټ بیل کمانډ دی کاپي د کمانډ نوم شو اوس ګوره چې تا کله کاپي کمانډ ولیکو ته مجبور یې چې ورته وایي چې سورس اول یې فایل ورته ښیي چې دا فایل راواله د دې ځینې راواله دلته یې واچوه نو ته مجبور چې اول ورته د سورس فایل وښیي بیا ورته ډیسټینیشن فایل وښیي او دا سلش وایي چې دی دا اوس یو سویچ دی اوس ګوره خبرې ته ګوره غوږ کېده وه اوس خبرې ته غوږ کېده وه دا کاپي څه شو دا کمانډ نوم ښه د دې کمانډ نوم نه دې خوا چې هر څه دی سلش وایي مور سره حساب کا دا ټول پرامیټر شو په خپل کې ټول پرامیټر شو صحیح شوه خو دا سورس فایل او ډیسټینیشن فایل دا خو بیا پرامیټر دا پرامیټر دی که نه خو سویچ دی خو بیا دې کې سویچ بیا څه دی سلش وای ځکه موږ ویل چې سلش او هایپن چې سره دا سویچ دی نو خبره دا شوه چې هر یو سویچ
پارامټر دی پارامټر هر پارامټر اوس د سورس فایل ته مونږ سویچ نشو ویلی د ډیسټینیشن فایل ته مونږ سویچ نشو ویلی پارامټر خو دي که نه ویلیوګانې خو دي سلاش وای سویچ هم دی پارامټر برخه هم ده مشکل خو نه تر دې ښه دلته مې درته ویل چې ځینې ساین دي چې مونږ یې د سیم ډي کې استعمالو دې سره به ستاسو کام وي هغه څه شی دي اولنی ساین چې دی که نه دې ته مونږ وایو 5 ساین څه شی 5 داسې ولاړ غوندې نښه ده دې ته څه مونږ وایو 5 ساین دا د څه لپاره استعمالېږي کله چې مونږ غواړو که نه سی ام ډي کې دوه کمانډونه پرله پسې اکزیکیوټ کړو چې اول کمانډ اکزیکیوشن ماته د آوټپوټ راکوي بیا دویم کمانډ اکزیکیوشن ماته د آوټپوټ راکوي بیا مونږ دا 5 علامه کار کوو منځ کې څه شی زویمه چې که راځئ لږ پریکټس وکړو که نه چې کار کوي که نه ګیټ میک 5 علامه 5 زما دا کیبورډ سټنډرډ هم نه دی کې 5 علامه پیدا کول غواړي دا 5 علامه شوه او پسې وایم هو ام آی د ګیټ میک معنی چې دی که نه دې کمانډ باندې تاسو له څه درکوي میک اډرس درکوي او هو ام آی کمانډ باندې تاسو چې یوزر او دغه ته ښایي خو د ګیټ میک کمانډ څنګه کار وکړو هو ام آی ګیټ میک صحیح شوه اوس یې هو ام آی البته یوزر راته شو نه کوو ښه زه بس بیا موږ څه غلطي کوو نو تاسو بیا چک کوئ زه سی ام ډي ویډیوګانې پسې وګوره کې حتما ما دې باندې ډېر زیات کار کړی ښه چې څنګه دا دوه کمانډ ایټ ا ټایم اکزیکیوټ کړو څنګه یو کمانډ اکزیکیوټ کړو آوټپوټ یې راته په دې سی ام ډي کې ونه ښایي ډایرکټ یو فایل ته واچوئ یا یو کلیپ بورډ ته واچوئ هلته پې تاسو بیا لږ کار وکړئ خو کار یې د 5 ساین همدا دی چې دوه کمانډونه ایټ ا ټایم شی وکړي it can be used to redirect the output of one command as an input to another command okay دا به تاسو الته پسې لږ چک کړئ ښه بل موږ سره دلته چې ډېر مهم دی هغه دوه نورې علامې چې موږ کاروو یو بیک سلیش دی یو فارورډ سلیش دی ګوره دې کې لږ داسې سرچپه غوندې دی لږ پام ورته کوئ ښه دا چې دی بیک سلیش دی څه دی ځکه تاسو د کرښې یو طریقه ځان ته داسې وښیو چې د کرښې لاندې دې ته ګورئ صحیح شوه داسې ګوره دا لږ شاته تللی دی داسې فکر شته دې ته بیک وایي که نه بیک سلیش نو داسې رقم سلیش دی دا سلیش د څه لپاره استعمالېږي نور خو خپله پوهېږي دلته وي چې هر رقم دلته مې لیکلي چې څه رقم ښکاري که نه لږ یا یو طرف یې لږ کوږ دی صحیح ده کوږ دی مشکل نشته دا عموما موږ په سی ام ډي کې د څه لپاره استعمالوو ډایرکټرین څه شي دپاره ډایرکټرین یو فولډر نه بل فولډر تګ دپاره دا ټول فات پې موږ سره ښودل کېږي او فارورډ سلیش چې دی کوم چې لږ مخکې داسې تللی دی دا عموما سویچز دپاره موږ سویچ کړي ښه ګورئ دلته راشئ سی ام ډي ولیکئ ګوره سی بیا کوم سلیش دی بیک سلیش یوزرز بیک سلیش ماهر افغان مشکل خو نه تر دې پورې معنا دا چې چېرته یم په سی کې یم یوزر فولډر او ماهر افغان کې یم نور خو ښه پوهېږئ خپله که نه صحیح شوه نو دا وره په دې دغه سلیشونو سره بیک سلیش ته وایي بیک سلیش سره موږ څه کولی شو د فور ایگزامپل زه وایم ډي ته لاړ شه ډي ته لاړې ته وایم ډي آی آر دې کې څه دی وایي دې کې دا شیان دي زه ورته وایم سی ډي شه بوکس دې کې یو کمال دا دی که نه چې داسې یو فایل چې په کوم نوم سره شروع کېږي صرف بي ولیکه بس ټیب ووهه خپله یې پوره کوي بوکس ان فایل دې ته ورننوتم ډي آی آر دې کې څه دی دې کې ورته دا شیان دي زه ورته وایم دې کې سی ډي شه یوازې بوکس ته نو ګوره دغه فاتح خپله راواغستو که نه ډي بیا د کالن دی په خاطر کې چې ډرایو دی بیا بیک سلیش بوکس ان فایلز بیک سلیش بوکس دلته به پکې ولاړ نو دا فات دی او فارورډ سلیش سویچز دي لکه زه وایم ایکس کاپي کمانډ سره څه وکاروم نو یو ځل سلیش واچوه بیا کوشن مارک یې دوه نو ګوره دا ټول فارورډ سلیش دی څه دی او فارورډ سلیش سره موږ سره څه سویچز نو هر یو سویچ بیل کار ته وایي چې دا ایچ دی استعمال کو دا معنی لري آر دی استعمال کو دا معنی لري ټي دی استعمال کو دا معنی لري مشکل خو نه تر دې ښه نښې مو زده کړي ښه ځینې بیسیک کمانډونه دي دلته اوس دې کې خو تاسو پوهېږئ سی ډي ایم ډي دې باندې موږ بیخي نور بیخ شین شو صحیح ده دغه چیک ډیسک دا پکې ډېر ښه کمانډ دی چیک ډیسک دې لپاره استعمالېږي که نه چې ټیسټ د فایل سیسټم اون ا ډیسک په یو فایل سیسټم یو ډیسک دی که نه موږ سره هغه کې موږ ته فایل سیسټم دې باندې چې کوم فایل سیسټم دی هغه چیک کوي چې کوم مشکلات خو نه لري نو دا ډېر ښه کمانډ دی چیک ډیسک وګورم چې دې سره کوم سویچز لګول کېږي که نه ګوره دې سره هم بلا شی بیک سلیش سره څومره فارورډ سلیش سره څومره ډېر خو تاسو سره همیش دپاره اف لګوئ ښه
اف ډېر ښه دی ځکه که تاسو یوازې چیک ډیسک ولګوئ که نه دا کار څه کوي کار صاحب چې د هارډ ډیسک چې کوم دی دې کې سیکټرز دي سیکټرز تاسو ته ویل چې یو سیکټر 4099 بایټه کېږي تقریبا 4 KB کېږي نو دغه چې کوم دی موږ سره دا ځینې سیکټر یې خراب شوي د وخت تېرېدو سره که نه یا مشکلات پکې جوړېږي نو بیا څه وایي که یوازې چیک ډیسک دی وکړو که نه څه وایي چیک هارډ ډیسک and display a status report دا به لږ وخت ونیسي ټول ډیسک به درته چیک کړي او تا ته بیا ووایي چې دغه ډیسک ستاسو ډیسک کې مشکل دی خو که سلش اف دی ورسره ولګوو بیا به څه کار وکړي fixes errors on the disk هغه مشکل چې دی کوشش به وکړي چې هغه درله جوړ کړي نو جوړول یې ښه دي که نه یوازې کول یې ښه دي نو سلش اف به ورسره همیش دپاره لګوئ ښه کله چې ستاسو اپریټنګ سیسټم نه راډلوډ کړي صحیح تاسو ته ویل چې هلته هغه ځای درته بیا زه ښیم وینډوز ریکوري انوایرمنټ ته چې لاړئ هلته کمانډ پرامپټ درکوي نو هلته بیا تاسو چیک ډیسک وچلوئ چې شي چیک ډیسک وچلوئ سلش اف وچلوئ سی ډرایو باندې یوازې وچلوئ چې معنی تاسو داسې هم کوئ چې داسې ورته ووایئ چې چیک ډیسک سلش اف او سی ډرایو ورته انتخاب کوي نو انټر کوي دا بیا لږ وخت نیسي ځکه چیک ډیسک دی که نه ټول ډیسک دله چیک کوي نو دا ډېر مهم کمانډ دی ټربل شوټینګ کې ډېر زیات پکارېږي صحیح ده دا کوی شي بالکل او د یوازې نه چې کله وینډوز صحیح نه رالوډ کېږي بیا یې وکاروئ همداسې هم کوی شي هفته کې یو ځل میاشت کې یو ځل وکاروئ او ګیټ میک هم ډېر ښه کمانډ دی ښه چې کله مونږ غواړو ګیټ میک باندې مونږ غواړو چې میک اډرس د خپل کمپیوټر ترلاسه کړو تاسو ته به شاید یو یا 2 میک اډرس درکړي ما ته ځکه ډېر راکوي چې زه کله وینډوز آر ته راشم ncpa.cpl ته لاړ شم تاسو ما ته وګورئ ما سره څومره ډېر انایسیانې دي الان کې ما سره یو دا ایترنیټ انایسي صحیح ده یا د وای فای صحیح ده دا نور ټول د ورچوالایزیشن له برکت راغلي دي ایترنیټ 2 او دا صحیح شو دا ویمویر ورک سټیشن له خاطره دا کارونه ورچوال بکس هم راسره شته نو هغې د خاطره او E6i هم راسره شته نو because I love virtualization نو د هغې د خاطره چې دی دا ما سره لږ ډېر راغلي ځکه تاسو ته میک اډرس لږ ډېر ښه صحیح ده نو بل ښه کمانډ چې دی هغه دا دی چې موږ ډېر وخت کاروو که نه موږ ته اکثر وخت وایي ستا د کمپیوټر یوزر ستا د کمپیوټر نیم چې شی دی او یوزر اکاونټ چې شی دی که نه نو اکثر وخت موږ سره ډېر پکارېږي نو زما د کمپیوټر نوم ډیل دی او یوزر اکاونټ پکې څه اوس فلحال څوک دی ماهر افغان دا ډېر مهم کمانډ دی صحیح ده چیک ډیسک مې دلته هم لیکلی دی SFC scan now دا کمانډ ډېر زیات مهم کمانډ دی ښه دا څه وایي scans the integrity of all protected systems files and replace incorrect version with the with څه شی with scans the integrity of all protected system files and replace incorrect version with correct one with correct one دوی څه کار کوي ښه SFC scan now دا کمانډ څه کار کوي ستاسو ځینې د کمپیوټر د دې اپریټنګ سیسټم ځینې سیسټم فایلونه دي چې د سیسټم رالوډینګ کې تاسو سره د اپریټنګ سیسټم کومک کوي هغه چې کله کرپټ شي بیا تاسو مشکلات جوړوي نو دا کمانډ هم ډېر زیات مهم دی دا وکاروئ SFC scan now دا څه کار کوي ګرځي کرپټډ کوم چې فایلونه کرپټ شوي دي هغه درته څه کوي ریپلیس کوي په چیز سره صحیح غلط فایلونه صحیح کوي درته دا مقصد چې کمپیوټر کې کوم انسټال شوي دي سره دي او اوس پکې مشکلات دغه شوي هغه انیشل حالت ته وي صحیح شوه دا هم ډېر مهم کمانډ دی بل چار میپ دا کمانډ څه کار کوي ډسپلی د کریکټر میپ یوټیلیټي دا ما اوس ولیدو چار میپ دا کمانډ زه وګورم څه کار کوي CHARMFE واه دا خو ډېر ښه کار کوي کریکټر میپ درته ښایي دا تاسو ورډ کې کارولی که نه دې کې مختلف عجیبه عجیبه کریکټر دلته بیا دې کې ډولونه دي او هغه کې بیا دلته لاندې روزانه شیان دي نو تاسو دا کریکټر میپ درته ښایي الله چې آفرین ډېر ښه بل درته څه ښایي MSTSC دا هم پکې ډېر ښه کمانډ دی تاسو کله انشاءالله وروسته موږ ریموټ ډیسکټاپ هم وکړو ریموټ ډیسکټاپ دلته ولې کې انټر یې کوي دې نه موږ کولی شو کمپیوټر ریموټلی راجیک کړو د هغه سکرین راجیک کړو خو دا کار که ته CMD نه کې MSTSC څه شی CMD کې به ولیکئ MSTSC ریموټ ډیسکټاپ به درته راخلاص مشکل خو به نه اوکې صحیح ده چې مشکل نشته نور CLS کمانډ دی کلیر سکرین او ټایم او ډیټ او هوسټ نیم باندې بیا یوازې نوم راخلي د یوزر ښه هویمای باندې دواړه کار کوي ښه ګوره هویمای باندې ډیل هم راغستی دی ماهر افغان هم راغستی خو زه ولیکم هوسټ نیم نو بیا یوازې ډیل راخلي د کمپیوټر نوم راخلي یوازې صحیح ده مشکل نو دا زموږ دغه کمانډونه که لاندې نور راشم دغه کمانډونه چې دی چې څنګه یو
یوز بی یا میموري کارت فارمیټ کو څنګه کولی شو بوټیبل یوز بی جوړه کو څنګه اډ هاک نیټورک جوړ کو وایرلیسلی او ځینې نور امپورټنټ کمانډونه چې دلته ما چولي دي څنګه کولی شو یوزر اکاونټ کریټ کو او یوزر اکاونټ موږ څنګه کولی شو اکټیو کو دا ته کولی شي که نه ها او بل صرف اخر کې د پاور شل باندې لږ خبره کوو نور خبره ختمه موږ سره یو بل سیزم شته د دې نه علاوه هغې ته وایي پاور شل پاور شل ولې کوي دا نو بیا د سی ایم ډي نه هم ډېر قوي دی او چا چې پاور شل زده کړو که نه پاور شل کې بیا ځینې کمانډونه دي هغه بیا هلته اوس د پاور شل زیاتره کمانډونه هلته موږ سره هغه د سرور کور کې کار کوي د سیم ډي په کمانډونو دي کې څه فرق شته ګوره داسې کار کوي د پاور شل د سی ایم ډي زیاتره کمانډونه په پاور شل کې سپورټ داسې نه دي چې سپورټ نه دي خو دا به ځان ته یو بېله ډله د کمانډونو لري چې هغې ته موږ وایو سیم ډیلیټ څه شی دا یو بوجۍ د کمانډونو ده چې هغه کې به ډېر مهم کمانډونه هغه بیا هلته سپورټ نه دي هغه صرف دلته سپورټ دی دا بیا ډېر اډوانس چیز دی او دا بیا انشاءالله که وخت وشو دا به اول زه زده کړم بیا به تاسو ته ټیچ کړم ځکه اوسه پورې خو ما خپل هم پاور شل باندې لا کار نه دی کړی نه نو پاور شل ډېر زیات پاورفل ټولز دی او د هغې نه که دا دې زده کړو بیخي به بیا لاس آزاد وي ځکه بیا به د وینډوز کور کې هم مشکل نه وي انشاءالله دې باندې هم کوشش وکړو څنګه مو خوښه ده دا ډېر پاورفل دی او ډېر قوي کمانډونه هم لري او شکل خو مې تاسو ته وښودو صحیح ده نو دا لیکچر و همدومره همدلته به سټاپ کړو صحیح ده